مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ. له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. غږ مې درځي کنه؟ وعلیکم السلام. هو غږ دې راځي مهرباني. زما یو سوال د کوچنی سوال د کری صاحب نه. دا د ستنګزي صاحب نن د مطبوعاتي مرکه کې د داس یو اشاره وکړه چې کچیرته اشرف غنی استعفا ورکړي، یعنی د اداره ړنګه شي، ان وروسته به افغانان په خپل منځو کې سره کینی او د نوي اسلامي نظام په نامو په شکل باندې به کار کوي. دینه ماته داسې معلومه شوه چې دا په دې یعنی پخوا ماته نه معلومه چې دا به داسې وي که نه، خو اوس دغه د ستنګي صاحب خبرې نه داسې یو شی راووت چې یعنی اسلامي امارت به په دې اساس یا په دې شرط به د موقتي ادارې سره موافق وي. که چېرته اشرف غني استعفا ورکړي، یو موقتي اداره به جوړه شي چې به یو کال شپږ میاشتې به وي، څومره به وي، د هغې تر چتر لاندې به بیا افغانان سره کیني، نوی اسلامي نظام به جوړوي چې هغه به امارات وي یا هر قسم نام چې دوی ورکوي، خو افغانان به په خپل منځو کې جوړوي. یعنی دا دې شي ته اشاره نه وه چې طالبانو هم د موقتي ادارې ته اوس لږ څه خوښ دي کوي یا موافق دي ورسره. کاري صاحب ډاکټر صاحب محترم دا خبرې د ستانګزي صاحب چې تاسو اورئ د دینه بعض خلکو غلط برداشت خوسته د اشرف غني سره وکی نو موږ په دې معنا د سولې په وړاندې اولنۍ خنډ اشرف غني د استعفا وکي. د اشرف غني د استعفا نو وروسته به داسې نه وي چې بس نو ګډوډي شروع شي. نه، د اشرف غني د تګ نه د استعفا نه وروسته اسلامي نظام جوړیږي. په اسلامي نظام موږ خبرې کوو، خو د اسلامي نظام په وړاندې هم دا سړی خنډ ده. دا یې چې زه بیخي بل نظام منم نه، مخبره اداراتو زه کاندید شوی یم، زه مو 2 میلیونه انتخابات رای مې ګټلې دي او زه ټاکل شوی یم، مته ملت حق ورکړی دی او زه اساسي قانون په اساس ټاکل شوی یم. اوس خو دوی دا خبرېږي. مطلب دا ده چې اشرف غني د اولنۍ خنډ د سولې د خبرو په وړاندې، ځکه سولې کې اساسي خبره د سولې په خبرو کې اسلامي نظام ده. اسلامي نظام خدا سړی مني نه، اسلامي نظام په وړاندې خو لومړی خنډ ده. خدا په دې معنی نه د موقت حکومت نه منل شوی. تاسو خبرې وګورئ، هغه نننۍ کنفرانس کې تاسو وګورئ، ورته نه موقت حکومت منل شوی. د موقت حکومت په اړه تاسو یې شوی د جو سید موقت حکومت سره غو کوو یا موږ منو یا موږ دغه دې په موافق یو سره داس نه دی ویل شوی. د سولې په وړاندې سره ولنه خنډ. سلامونه ټول ته، خدای دې وکړي ټول جوړ روغ او صحت مند اوسئ. نن یوه ډېره ښه ورځ دیتا داسې چلې دغه سوال در رقم دیتا نشته. مایک مو بندوه، اسواب څه بریک د سواب مایک مو بندوه. خیري صاحب به جواب ورکړي. دغه شي نه ډېر اجتناب وکړئ، شا کنځل نه کړئ، مایک مخکې بندوئ. نن یوه ډېره ښه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې، ځکه چې هغه خلک چې همیشه د دې داد هغه کول ویل چې نه پوهېږم کمونستان دي او د لینن بچیان دي، دغه شیان یې موږ ته نن هغه خلک لاړل د روسیې او د مسکو په ښار کې کېناستل او د روسیې دپاره یې ګداګیري وکړه او د افغانستان د نظام د چپه کولو غږ د روسیې نه وکړ. نن زه یو سوال لرم د قاري صاحب نه چې په اساس د کوم قرآن چې تاسو وایي چې د اسلام کې قرآن کې لیکل شوي چې د کفارو سره دوستي منع ده، تاسو د کوم قرآن او د کوم د خدای د امر په هغه باندې تاسو ځئ د مسکو سره دوستي کوئ او دغه ځای نه غږ کوئ چې د افغانستان نظام د باید چپه شي؟ قاری صاحب سوال دی واخیسته. قاری صاحب سترغور عزیز به داسې اولنډی جوانان د سوال دی نه دی تللی. ته په دې باید ځان پوه کړې. طالبان امریکا ته هم ځي، طالبان چین ته هم ځي، طالبان هر هېواد ته ځي. دا د طالب کامیابه ډیپلوماسي ده چې هغه ملک ته ځي چې له کوم ملک نه امریکایان ډارېږي، هلته ځي. وخت ضرورت ده. روسیه افغانستاني سیاست کې دخیله ده. طالبان ځي هغوی ته اطمینان ورکوي، ډاډ ورکوي. افغانستان خاوره د هیچ چا په خلاف ډېر ښه هغه چې ورځي او تاسو لږ صبر وکړه. تړون یې کړی د شورا
شوروي خو لږ صبر وکړه. شوروي خو تاسو باندې خو یې نه دي کړي. تاسو شورویانو ته خپلې ښځې راوستي کنځاوې مه کوه لطفا، تاوین مه کوئ. نه خبره ده. اور نجیب غیر مستقیم ودرېږه، لږ صبر وکړه. نجیب چې مسکو ته لاړه، مسکا نجیب لا خوا ځان سره راوړله. تاسو خو داسې غیر مستقیم کنځاوې مه کوئ لطفا. موږ خو زور د مسکو د سوال ته ځواب وخو ورکړه، کنځاوې مه کوه. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله دراوله. السلام عليكم. مهرباني سه. په خیر جوړ تاسو ټول د سټوډیو ملګرو او تخنیکی همکارانو ته سلامونه وایي او نور اوریدونکو ته ارزښت. وعليكم السلام. مهرباني زړګي. نو دغه خبره مې کوله چې دغه حکومت وایي چې موږ د لاسته راوړنې کړې دي او طالبان وایي چې دوی لاسته راوړنې نه دي کړې او دوی ناک خبرې کوي. نو دا خو هر چاته معلومه ده د حکومت ډېرې لاسته راوړنې راوړي دي او ډېر پرمختګ یې کړی دی. اوس مثلا اوله لاسته راوړنه دا ده چې اوس مثلا د کابل په پوهنتون کې نو پخوا چې دا زموږ تاسې د هنر دغه چې هنرمندان دا لږ وو. د کابل په پوهنتون کې اوس مثلا ښځینه هنرمندان شته چې هغه مثلا رباب یې زده کړي دي او نور سازنده یې زده کړي دي، رقم شیان یې زده کړي دي. نو دا پرمختګ نه دی. دغه راته تعریف کې هنرمند څه شته وایي؟ هنرمند څه شته وایي؟ هنرمند خو د دوی په اصطلاح باندې دغه سازونه چې غږیږي دغه ته هنرمندان ویل کېږي. دغه څونه ډېر دي. ډم وایه، ته عجیبه خبرې کوې. ډمان وایه، هنر څه شته وایي؟ هنرمند وایه خو دا کومه پاره طایفه ده چې تا نوم واخیسته. ډم، طبله مار، نو خو دغه ډمان دی. نو دا خو دا ټوله زیات شوي دي. ته اوس ډم ته، طبله مار ته، بازینګر ته تاسو حیران. نو خو دغه ډمان دا چې دونه ډېر شوي چې پخوا لږ وه، کمزوري وه. اوس دا چې ښځې لا دغه رغولی شي، ربابونه وایي، دوتارې وایي، ډولونه وایي. راشه افغانستان سوال ته راشه. سوال وکړه قاری صاحب. راغی سوال وکړه برو. تفسیرین نتیب افغان ستانګزي صاحب خبري کنفرانس باندې مخبري دي. نو ستانګزي صاحب خو دا خبره کړې ده چې د اشرف غني چې کوم دغه دی اوس چې کوم خبرې د مذاکراتي خبرې روان دي دا دغه د خاتمه پر برابر دی او د اسلامي نظام جریان بل تر هغه ایجاد پیدا کړي. نو دا خبرې خو یقیني څه خبرې دي. په دې سره خو موږ خوشاله یو. دا خو یقیني درمان چې بل ملګری راواخلي. عبدالبصیر رباني او مایک مخلص دی. عبدالبصیر رباني او سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. چې راځي تفسیرا لاندې محترم مبین صاحب مخکې انټرنیټ کې ستونزه و نو دوه پوښتنه را څخه رسول. دوه پوښتنه دغه پوښتنه و چې دغه کوم خلک چې تر پرونه د اشرف غني سره زد و او نن ټول دا پوسټونه کړي و چې ویډیوګانې پورته کړل د اشرف غني په ملاتړ باندې په خاطر د دې چې د ستانګزي د کوم خبره چې کړې و د اوربند په اړه د دې په خاطر کړي و دغه په اشرف غني په اړه باندې ملاتړ. نو دوه دغه پوښتنه و که چیرې دغه قاری صاحب دغه پوښتنه جواب انټرنیټ کې مې ډېره ستونزه د ژر مې ځکه دغه کړه. خدرمن شه عبدالبصیر صاحب مهربان. قاری صاحب محترم پیشنهاد چې غوښتل تاسو ځواب ورکړئ. د وخت ورور پوښتنه وکړه چې د ستانګزي صاحب نه ولې د افغان اروپایانو یا مثلا امریکایانو یا د نور سکشویان یا په اصطلاح د ټامیان ډېر تداري یا ډېر داسې ځان ته ګوشه کوي کله چې د مطبوعاتي کانفرانس لري یا چیرته خبرې کوي او د ډېر په غور سوځيږي. دا څه علت ده؟ شاهین وردګ صاحب جنرال صاحب نم دا سکشویان ډېر سخت ویل لري او د دې هم ډېر سخت ویر کیږي. دا وجه دا ده چې ستانګزي صاحب یو قاطع سړی ده، پرېکنده دریځ لري او منطق او استدلال قوي ده. دوی چې خبره کړې نه بیا د خپل کې د دوی سوال وروچ کړی وي. نن به تاسو د ځوابونه لیدلې ډېر قاطع او منطقي او پرېکنده ځوابونه یې درلودل. همدا دلیل دی چې دا خلک ترې په ویره کې دي او د په دوی بد هم لګي ډېر زیات غم لري ورسره. او وجه دا ده چې د یو قاطع او پرېکنده سړی ده او پرېکنده دریځ لري.
مننه همدغه سوال د وخت چې ورور کړی و اوس نشته امید یې ور خوستی سي بس مبین صاحب دا خو اسمه ده ورور سوال ته راشه موضوع دغه ده چې کوم کنفرانس نن په مسکو کې دایر شوی و او د ستانکزي صاحب هغه خبرې نړۍ او جهان واورېدلې په دوه کې تاسو څه سوال لرئ کوم شی تاسو ته داسې ووایدا نه دي معلوم نه دي یا ګونګ دي یا نه پوهېږي مثلا تاسو ته سوال دی خوري صاحب دلته دی تاسو ځواب در کوشش وکړئ په لاندې سوال او ښه سوال وکړئ مهرباني وکړئ استاد صاحب مایک هم خلاص کړئ امید دی چې د ما خبرې دا اورېدلې وي ما غږ شته دی که نشته دی زه نه پوهېږم غږ دې شته دی وردګ صاحب غږ دې شته دی شاهین صاحب محترمه غږ دې شته ده شاهین صاحب محترمه مننه قربان شما خو استاد صاحب مایک هم خلاص کړئ ورور جان شما سوال ته راشئ مهرباني وکړئ د بل ورته وخت ورکړو مهرباني د بل ورته راشه وخت ورکړو محترم آصفی بله صاحب غږ درز بله غږ درز بالکل ډیر مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو سلامونه ور شاهین صاحب تاسو ته مبین صاحب ته سپیشل قاری صاحب ته قاری صاحب په فقط یګانه شې چې غواړم یو دوه تین غواړم دوه متزمره مجاهد کړو څه منطق څه عقل څه علم سره کوم انسان الله پاک پیدا کړی ولا دومره دې دغه کومه تاسو لګي کې څه هر بیانې زر ورم مو فقط یو دوه کنه الله دې زمره ژوندۍ لګي تر ټول مجاهدین ټول مسلمانان علامه ملسه اسفی صاحب تاسو خوشباوري ده الله رب العالمین دې تاسو ته اجر درکړي الله دې موږ تاسو د اخلاص د مینه محبت د الله د رضا سبب وګرځي موږ کې بل کوم کمال نشته هیڅ شی موږ نه لرو بس تاسو د موږ سره مینه د الله د دین په خاطر ده د صف د دلارې په خاطر ده تاسو د ایمان دلیل ده تاسو کامل مؤمنان یې الله مو ونه زو ژوندۍ دی شاهین صاحب غږ دې شته جنرال صاحب بله شته غږ دې شته شاهین صاحب لایو کنټرول کړي ما انټرنیټ کې نن ډېره ستونزه ده خالي او ریکوست سمه قربان دې شي اساس کوم لایو موزه په خپل اتومات انټرنیټ مې کمزوري جنرال صاحب د تام دغه استودیو کې داسې کینی وی زمرای هغه زمرای دې چې داسې معلوم دي دلته نور عادي زدر سره قاری صاحب شادي نور نشته دي ان شاء الله لایک مختزي محترم مظلوم یار صاحب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته مهرباني وکړئ موضوع دې موږ هغه چې مثلا په سټیکر باندې تیریږي او قاری صاحب شادي کوم سوال در سره مهرباني وکړئ السلام علیکم مبین صاحب قاری صاحب ته شاهین اورور ته زم د موضوع په اړه کې یو سوال لرم یو بل سوال مې د قاری صاحب کې جواب کې ډېر خبر وي مو سوال دا دی چې دغه ستانکزي صاحب نن خبرې مو اورېدې ډېرې ښې خبرې دغه د اشرف غنی استعفا غوښتنه وکړه یعنی که اشرف غنی استعفا وکړي د بل نظام چې د حساب دغه بم دغه کابل کې د 200 نفر چې د اشغال سره په حساب کله وزیر شي کله ولی شي دغه نه به جوړیږي کنيوي به طرفه خلک په بل نظام کې ارسي چې هغه سره مذاکرات مخکې مننه د ته قاری صاحب جواب تر شم یو بل سوالم د هغه به پاسه وکړي دغه سوال وکړي جواب واخلي بل بده صحیح پیرامونی محترم قاری صاحب محترم قاری صاحب شتای وشتایم شاهین صاحب شتایم قاری صاحب محترم سوال دی وخت چې دغه دولت کې سوال دی وخت سوال مې ونه ولیدو قاری صاحب دا سوال چې دغه دولت چې منځي بیا کله چې مثلا د تکرار کوم رسول دی مهرباني وکړئ السلام علیکم قاری صاحب ما سوال دغه و چې نن د ستانکزي صاحب خبرې مو اورېدې ډېرې ښې معقولې خبرې وي دغه نوی نظام غوښتنه چې د وکړو چې اشرف غني باید استعفا وکړي او بل نظام جوړ شي چې دغه سره موږ به حساب ټول شموله نظام جوړ کړو هغه نظام کې به دغه 200 کسان چې د اشغال سره په دشلو کولو کې کله والی شي کله وزیر شي دغه خلکو نه به جوړیږي کنيوي به طرفه خلک برسي هغه به حساب دغه د نظام چاري خلی چې ترڅو امارات دغه سره خبري وکړي او یو نوې اسلامي نظام جوړ کړي مو دغه سوال یو بل سوالم دی وګورئسته مطرح مظلوم یار صاحب د هغه خلکو سره چې هغه د امریکایانو په تیر شلو کلونو کې د امریکایانو جاسوس پاتې شوی دا امریکایانو ته د افغانانو کو د کورونو جاسوسي کړې ده هغه ته په ملت دی واکمنۍ حق نه ورکول کېږي هغه خلک باید ملت واکمنان نشي چې هغه په تیر شلو کلونو کې د امریکایانو جاسوس پاتې شوی ده کچېرته موږ دې شي ته تیار شو طالب دې ته تیار شي چې د هغه خلکو سره یو ګډ داسې نظام جوړ کړي لکه اشرف غنی او عبد الله چې جوړ کړی دا بیا ستونزه څه ده بیا خو ستونزه نشته
دا خبره خو امریکایانو هغه 3 کاله مخکې منله د موږ سره. امریکایانو 3 کاله نه بلکې 10 کاله مخکې پیشنهاد دا و چې هر څه په دې د افغانستان نیمایي نظام تاسو ته سپارو 50 حتی داسې پیشنهادونه هم شوي دي چې د افغانستان مشري به تاسو ته وسپارل شي، دا نور خلک دې هم در سره وي. اسلامي امارت چې 10 کاله 15 کاله پخوا نه د منلې، په هغه وخت کې چې اسلامي امارت ډېر بې بسه و، دغه حالت کې نه و چې دا اوس ده. نو اوس به څنګه ومني د خلکو سره ګډ داسې نظام جوړول چې په هغې کې دوی حاکمان وي، داسې نظام جوړول چې هغې کې دوی په ملت واکمنان وي، دا قطعا نشي کېدلی. دا د ملت د شهیدانو د ارمانونو سره جفا ده، د ملت د شهیدانو د وینو سره جفا ده چې داسې یو څوک د ملت واکمن وټاکل شي، د داسې یو چا سره د ګډ نظام جوړ شي لکه اشرف غني او عبدالله چې په خپل منځ کې سره جوړ کړي دي، چې سفارتونه وزارتونه یې سره ویش کړي دي. دوی خو اوس هم دا سوال کوي، دوی اوس هم دا وایي چې راځئ موږ سره سیاسي مشارکت وکوئ. سیاسي مشارکت د اشرف غني څه معنا ده؟ سیاسي مشارکت معنا دا ده چې راځه ولایتونه وزارتونه در تقسیم کړم، وزارتونه هم درکوم، ولایتونه هم درکوم، چوکۍ هم درکوم، پارلمان هم درکوم، هر څه چې ته غواړې درکوم، ما سره ګډ حکومت جوړ کړه. مننه محترم قاری صاحب. راشه دوام سوال ته دی مزه یاسه قاری صاحب. ما دویم سوال لږ د موضوع نغه ده. ما سوال دغه ده په کابل کې ناست بعضی تش په نامه مجاهدین چې ځان ته اوس هم د مجاهد لقب استعمالوي، مو تاسو ته د لوی پکتیا سم کې خو معلوم دي چې اکثریت پولیسو کې د سیاف نفر دي، د اتحاد نفر په حساب سر ګروپون دي. دغه خلکو تر د کمونستانو ترمنځ کوم فرق شته ده؟ که فرق وي که ما ته وایي، ځکه زه خو چې قسم ما ته دواړه په یوه یو هغه کېږي، ځکه یو رقم ته د هغه هم د اشغال سره راغلي و، ظلم یې کول، او دوی هم ظلم و بربریت په د لوی پکتیا کې مو د اتحاد دغه تنظیم کوم هغه چې دي مقصد دغه سرګروپانې چې مخکې وو، کله چې وروست مات شوله دوی به ډېر زیات هغه کول. ځواب ته به قاری صاحب راشي دغه سمه ده، نور تبصره به وکړه. مهرباني قاری صاحب. قاری صاحب محترم سوالم واخیسته. قاری صاحب سوالم واخیسته قاری صاحب. شاهین صاحب بالکل سوال مهرباني وکړه قاری صاحب. د دې خلکو د اشغال په وړاندې چې د اشغالګرو سره په څنګ کې ولاړ دي دغه او کمونستان، د دې په منځ کې فرق نشته. یو فرق دا ده چې پخواني کمونستان چې دي هغه 2 وارې د هیواد سره خیانت کړی دی، دوی 1 وارې خیانت وکولو. هغوی چې دی هغوی 2 وارې د ملت کړولی ربړولی دی، 1 وارې روسۍ د افغان په کور خېژولو، بیا امریکایي د افغان په کور خېژولو. دغه خلک چې د جهاد د نوم مخکې جهاد کړی، اوس بیا د کافر په صف کې ودرېدل، د کفارو ملګري شول. دا خلک چې دي دا د خپل جهاد نه دی وشرمېږي. د روسانو په مقابل کې چې دوی وسله راخیستې وه، د کوم دلیل په اساس دوی سره خو دا بحثونه چا کړي نه دي مخامخ، دوی ته خو سټیج ورخالي ده، څه چې دوی وایي هغه وایي. کنې دا پوښتنه دوی نه څوک وکوي چې د روسانو په مقابل کې چې تا جهاد کړی و، هغه جهاد اوس د امریکایانو په مقابل کې دا جهاد نه ده، ولې؟ په کوم دلیل؟ په کوم شرعي نص؟ په کوم شرعي حکم؟ مننه قاری صاحب. واقعا هم چه وقت کافر مغه کافر دی یا تور یا سو، مقصد در ایجاد و در دیو سر ناسی دولت خوری پیوم میزبان دی. دیر زیاد مننه را بشو. ذوالفقار بود، ذوالفقار علی ایدر، ذوالفقار علی ایدر، ذوالفقار مهربانی بود. ذوالفقار صاحب لمایکم خلاصه وای اگر لمایکم نخلاصه داد سبر گرد شد. مهربانی بود ذوالفقار صاحب. السلام علیکم. و علیکم السلام. مهربانی قاری صاحب شدی. سلامونه تاسو ته قاری صاحب مبارک ته دا جنرال مبین صاحب ته ټول ډیر سلامونه. الله مو جوړ روغ درې. سوال قاری صاحب لرم. سوال قاری صاحب لرم هغه د دې کله شیخ صاحب مبارک خو دغه عطور ته اعلان کړی دغه تامیانو ته. نو د مسوال دغه د کله دوی دغه مثلا عبد شربالي مامور هم اوس میلیاردر دی، پیسې لري، هر یو میلیونونو پیسې لري، له دوستر په حساب کتاب کې خبرنه کې راتلونکي شرعي نظام کې. قاری صاحب محترم سپارم واخیسته. د دغه سیبینو سره د دغه خلک سره به سره هم مثلا پاینده کې طالبان حساب کوي کنه، قاتلین سره دغه ملت سې چې ظلم کوي. د مطلب دا قاری صاحب ستایي او شتایم شاهین صاحب قربان دې مهرباني وکړه. قاری صاحب د سوال وکړ چې دغه د ملت غاصبین او قاتلین دغه تقریبا عین سوال و د مغرور غوندي چې یعنی دغه جابرین سره طالبان څه حساب وکړي، پاینده کې څه تصویر د حساب ورسره وکړي د ظلمو په برابر. شاهین صاحب اسلامي امارت دوی ته عفو اعلان کړی، د عام عفو او حقوق العباد دي چاته نه دي معاف. حقوق العباد د امارت مربوط نه دي،
امارت چې کوم مربوط حقوق دي هغه دوی ته معاف کړي دي ولې که یو څوک په چا ظلم کړی دی تیری کړی دی او چا کور یې وران کړی دی چا ځمکه مال یې غصب کړي دي هغې ته امارت عفو نشي کولی هغه د بنده حق دی هغه خپل بنده به د سره حساب کوي د محکمه جوړېږي په هغه محکمه کې به دی هغې ته جواب ورکوي مننه ذوالفقار صاحب قربان د سمه نور ورونه ته به راشي اسمت وطنجان صاحب سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الله دې راوله مهرباني وکړو سلام علیکم شاهین صاحب تاسو ته ټولو لیدونکو ته نن سبا ستاسو نږدې کومې خبرې وکړلې دغه خبرې یو وار تنظیمي خوارجو هم وکړلې لکه حکمتیار او جمعیت چې کله دوی کابل ته ننوتله هغه وخت کې دوی ویلې چې څوک په قیر سره ګرځېدلی پرې نه دی کله چې حکومت ونیوه حکومت یې نسوای کولی افغانستان یې وشرماوه ځان یې وشرماوه ما پوښتنه له قاري صاحب نه داده اوس چې تاسو هم کابل ته اوس ننوځئ په دغه 10,000 جنګیالیو خو کلا 10,000 جنګیالي ایله لري په 10,000 کې 8,990 کلا بې تعلیمه دي هغه 100 نفر دیني علم لري په دیني علم خو ورغله حکومتداري نه کیږي ملت ایران پاتې ده چې تاسو به څه رقم حکومت کوئ یا ما بیا حکومت جوړوي مننه سوال خو دې واخسته سوال دی قاري صاحب د سوال دا و چې تاسو 10,000 جنګي دغه 100 نفر په سوال نور به سوال دي ډېر تکلیف دی مهرباني د وردګ صاحب دا خبره صحیح ده وردګ صاحب دا خبره صحیح ده هغه وخت چې مجاهدینو داسې خبرې کړې وي هم د دوی حق وو مجاهدینو په هغه وخت کې چې داسې خبرې کړې وي لکه نن چې موږ کوو دا د دوی حق و ځکه مجاهدین په هغه وخت کې فاتحین ورسان د هیواد نه شړلي وو د فاتح ملت دپاره همداسې وینا پکار ده لکه نن چې دا ستانکزی صاحب کوي نن هم د ملت انګریزان د خاورې نه شړلي دي د دوی د غلامانو په مقابل کې همداسې فاتحانه لهجه دا د هر ملت حق ده هر ملت باید داسې په فاتحانه لهجه د شکست خوړلي دښمن په مقابل کې وغږیږي پرون که مجاهدین غږېدل هم د دوی حق و نن که طالب غږیږي هم د ده حق ده ولې مجاهدینو یوه غلطي وکوله یوه خطایي اشتباه یې وکوله هغه دا و چې دوی په دې ونه توانل چې یو نظام جوړ کړي ځکه د دوی مشران چې ځینې مشران یې ټول نه هغې هدف په خپل جهاد سره د الله رضا او د ملت ازادي نه وه بلکې هغوی شخصي منافع شخصي ګټې وې هغوی ته هغه مهم و واک او قدرت یې سره واخیستل ملت یې دربدره کړو خو دا په دې معنی نه ده چې د دوی هغه جهاد مبارزه باطله وه یا د دوی هغه فاتحانه لهجه غلطه وه نه لهجه د دوی په ځای وه ځکه دوی روسانو ته ماتې ورکړې وه نن هم که موږ فاتحانه لهجه کاروو دا د ملت حق ده د ملت انګریزانو ته ماتې ورکړې ده د انګریزانو ګوډاګیانو ته یې ماتې ورکړې ده دا د دوی حق ده او بله خبره دا چې په 10,000 الحمدلله اسلامي امارت مجاهدین خو 10,000 نه دي ستاسې معلومات غلط دي اوس هم الحمدلله اسلامي امارت تر 1,10,000 په شاوخوا کې منظم هغه قطاعات چې هغه روزل شوي دي هغه د جنگ په میدان کې تجربه لري داسې قطاعات موږ لرو الحمدلله چې په دې سره موږ ټول هیواد ښارونه سیمې منطقې سرحدات هر څه کنټرولولی شو په دې اړه تاسو تشویش مه کوئ قاري صاحب تنها د موږ زندانیان تقریبا 9,000 داري بیا راخوشي کړي 15,000 له تاسو ولې 15,000 کوم ګندل تنها زندانیان د تاسو نه راوځي دی بیا 10,000 نه کېږي ډېر زیات مننه وطنجان صاحب ډېر زیات مننه وروره د تفسیر وخت نه دی د تاسو تفسیر معلومه دي سرباز